صبر د وجنه انسان شنه د غشینه کېږي او حدیث کې راځي او صحابي ویل یا رسول الله مال د شو عمل وکړي جنت له داخل شم ویلا تغضب غوسه کېږم به ویل مال د شو عمل وکړي جنت له داخل شم وی غوسه کېږم او دریم کله تی ویل چې غوسه کېږم عباس صاحب رسول الله کاکا ډیرو خیر صحابي دی وی ما د رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې لګه غوسه کېږم ځکه چې انسان غوسه شي دغه ډېر کارونه خرابېږي ظلم تی وشي بے صبري تی وشي والو سره کنزل تی وشي او زیتی تی وشي او کم اجر شغه به صبر کې څنګه الله مقرر کړی دی هغه ایسه د نفوج حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودا په لوانی نه چې سړی بل د اسمه کې لړاوا چوي فلوانی دا معنی چې مشکله مصیبت در باندې راغی او کله کو درې درګه غار کنټرول لیکي حدیث کې هم راځي الله نبی فرمایي چې کله سړی باندې مشکل راشي او غصه شي دا او د غصې په وخت کې دا قادری په دې خبره باندې چې د خپل غصه نافذه کې دا سړی اوجنه وی قتل کی لیکن د الله لپاره صبر به وکي وېد چې انسان په قیامت کې الله راولي او د حرم مابین کې به ودري وایي چې کومه وهوره د انتخاب لزان له جنت له داخل شي دا څومره مزیدار خبره ده دا عمل موږ لري وړي کې ښکاری خدا ګور وړي کې غنل پکار نه دي لا تحقرن من المعروف شيئا فنيكي کې معمولونه نه کې سره سپک نه غنل لکه غصه او بس موږ غصه خو همیشه دي په کشترانو باندې غصې دي او په خادمانو باندې غصې دي او د قشم لري دکان کې چې موږ سره کم کشر دي کور کې زنانه وغیرہ قرطبي رحمه الله واقع ذکر کړی را د مامور بادشاہ وین زراله یو ملمر هغه وې د خپل وین زلوي ویلې چې تاسو ترکاری را تیار کا چې زمره ملمر هغه وی خوري انسان ډېر عاجز ویغه شکل ترکاری برابر کړو خو چې د مامون دی خو لړاله نو خې په یوشي کې ون خطه دا ټوله ترکاری وری بادشاہ له وخت باندې را پرې وتا غوسه چونکه هغه وین زم ډېر نشه وین چې وځل چې په قران باندې پوي وی ویلې وېزمنګ الله د مؤمنانو مبارک دي چې فرمایي چې ول کاذمین الغیظ مؤمنان به اق انسانان چې غوسه بزغمي وې زو مزغمله او خیره خزوا وی اسنه چې د ململار شو به میراګیر نکی ومنوي والعافین للناس وی مؤمنان هغه خلک چې خلک معاف کوي د الله لپاره به معاف کړي به ډیره وخیره کزو وی اسنه چې د تصویر کله بر دماغ باندې رانه شي ځمان انتقام والي الله و نیکانو سره مینه کوي د الله درزه لپاره به آزاد کړي دې ته ویل شي قران والا دې ته ویل شي مؤمنان کمن چرته غصه شو یا ساته بر یو ځاشه هغه ګوره به هم باندې غصه شي دغه شان صحابي او غلام له غصه شو د الله نبی دغه ترغیب او دغه سجیو کړه د الله په طرف باندې ګوره په تا باندې بری وزور ورزاشتا وی ویل یا رسول الله د الله درزه لپاره ما ده آزاد د الله درزه لپاره ملائکه شیطان کې لیکلي دي ابلیس علیه اللعنت په یو طریقو باندې په انسان راځي یو ګوره د غصې په حالت کې سړی کله غصه شي دې نشه کارونه کیږي خراب ظلم د دې چې لکه انسان چې بال په لاس کې اړې راړې دا شیطان به موږ خپل قبضه کې والی کله په یو طرف باندې اړې او کله په بل طرف باندې اړې چې کله سړی غصه شي دا به څه کې اعوذ بالله مجلس ته اوچت سزا او نشه